السلام علیکم ګرانو او زړه ترنګي مینوالو، یو ځل بیا مو پر سلامونه هرکلی کوم. خوښ شوم تاسو سره په یو بلې نوي او په زړه پورې صحي ویډیو کې سره یو ځای شم. زما ځانو نن مو داسې صحي معلومات تاسو راټول کړي چې هغه د امیدواره ښځو په اړه دي. که د یو مور په ګېډه کې یو ماشوم وي، دغه صحي کارونو څخه باید استفاده وکړي. هیله مند یم چې ترې ګټه واخیستل شي. د امیدوارو میرمنو سره لاندې 20 سپارښتنې باید عملی شي. انشاءالله ماشوم به مو ښه سالمه آینده ولري. لومړی، د ورځې ښځه باید 10 ساعته استراحت وکړي. دویم، ښځه له جارو وهلو څخه باید ډډه وکړي. دریم، هغه شی چې زیات وزن لري ښځه باید د جګولو څخه ډډه وکړي. څلورم، هغه خواړه چې درانده یا ټینګ وي د خوړلو څخه باید ډډه وکړي، لکه هګۍ شو، لوبیا دي، پالک دي، باید کم وخوړل شي. پنځم، هر سهار یو ګیلاس شیدې او 2 دانې خرما وخوري، ځکه شیدې کلسیم لري او خرما هم تغذیه برابروي. شپږم، د سهار خوراک هیڅکله مه پرېږدئ، ځکه ستاسو بدن انرژۍ ته اړتیا لري. اووم، د ورځې 5 وخته خوراک کوئ، خو کمه خورئ تر څو ستاسو صحت ورسره ښه وي. اتم، اوبه ډېرې څښئ چې ګردې مو چرګ یا ډبره پیدا نه کړي. د ورځې په اوسط ډول 25 نه تر 30 ګیلاسه پورې اوبه وڅښئ. نهم، هر ورځ لږ ورزش کوئ، ګرځئ راګرځئ، ځکه ورزش ستاسو صحت ته ګټه لري. لسم، په سخت درد کې د خپل سر درملو څخه خوراک څخه ډډه وکړئ. د اړتیا په وخت کې نږدې صحي کلینیک ته لاړ شئ. 11، د خپل ځان د پاک ساتلو خیال ساتئ. هفته کې 1 یا 2 ځلې حمام وکړئ. ډېرې ګرمې او یا ډېرې یخې اوبو څخه ځان وساتئ. باید د نرمو یا تمړو اوبو څخه استفاده وشي. 12، هره شپه 5 دانې بادام وخورئ تر څو ستاسو مغز ارامه وي. 13، په هفته کې 2 ځلې ینه او یا ځیګر وخورئ تر څو ستاسو وینې کمبود سره مخ نه شئ. 14، د شپې له خوا همیشه وریجو څخه استفاده کوئ. وریجې ښې نرمې پخوئ او بیا یې وروسته خورئ. 15، د تازه میوو څخه استفاده کوئ. 16، ذهن ته مو غوسه مه ورکوئ. نورمال اوسئ چې راتلونکی ماشوم مو نورمال او سالمه وي. 17، د اړتیا په وخت کې ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړئ. هیڅکله په خپل سر درمل مه استعمالوئ. 18، د تازه میوو جوس څښلو څخه استفاده وکړئ تر څو مو بدن مقاومت ولري. 19، د خاورو د خوړلو څخه ډډه وکړئ. د زیاتره میندې په دغه حالت کې خاورې خوري چې صحت ته مو زیان رسوي. هغه خویندې خاورې خوري چې کلسیم یې کم وي، چې دغه کمښت د شیدو او پنیرو په خوړلو کې پوره کیږي. 20، د ماشوم د پیدا کېدو څخه 100 ساعته مخکې د روغتون ته مراجعه وکړئ تر څو ستاسو ته کوم زیان ونه رسیږي. زما ګران عزیزانو، که چیرته مو دغه ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو ځان سره لایک کړئ، او لا هم که چیرته زموږ ویډیو زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، حتما ځان سره سبسکرایب کړئ او سره څنګه د ګنټې نشان وایي تر څو په راتلونکو ویډیوګانو کې ستاسو د خپرولو سره سم ستاسو خبر اوسي. تر بیا چې ستاسو